شما है गाडीला लाच वर का काढा डबे बचावतो ये खुदाया पाय डबे बचावतो आगाल कान चरता दी Nope. जोड़े ब्यापक कोल्टा नवती वही खुदाया पाय د خدای مسلمان لکه غوخه خبره سره کړو بیا څه پاره یادونه کوي आला रोरा चपशा डबे बचावतो पड़े भी चल दे لکه به خواړه کنه نو څنګه په بلګه خواړه غټ اختر دی غټي خواکې باندې خورم نو څه به خورم کنه دا غریبانه خلک نه نه یا کیږي جوړمري غلې جذبات مرګ د چې په انتظار بچې می داد ته ویلم نشم چې رانه مخکې شي وای یارورا الله وصیت درته کومه نور د پاتې نه ما څه چل در باندې شوی بیبي او لمې غوپا کېږي دنیا را باندې چوي لک صبر وکړه ورشه دغه ته مایات کا اکیم له ورشي هغه و چې راس کارو کا تاجر ګورې ته پلتر واله شمه ماته پته لری کا دا کی مانو کار د رورا مرما یا رورا د خدای مسلمان بیبي الله دې ستا په دا مرګي دا لری چا د خبر کې بل نه سملی ماته پته روانه ګورا اوري داسې کار نه دی زمين غریبانه خلک نه دي دوی چې کله غوخه ویني کنه نو بیا په ځان نه پیږي غټه غوخه تعالی خانه ده او د خدای مسلمان چې اروزانه خوري خو غوخه او چې کال پس خوري نو زخه دي تا خو کال پس وخوړه د خدای مسلمان د ذکر د غوخه کار نه دی د قنج کې مړه تنگ شوی نور مړه غوپکیږي پړه به سخت د داوود چې خلک راځه غته دیږي ولی ستاره چل جوړ کړی دا راته وایي ایسته می چل دې جوړ کړی خو خیر سړی وای یا خدایا خو په خبره کوه کنه بیبي نو ورشه ډاکټر ولا راول شه ډاکټر ډاکټر کار نه دی لری کا ډاکټر نو د خدای مسلمان نو په شاده کوم خواړه دی بوزما څلورم ورځ د ډاکټر او زمنګ د کورمک ته غر شي گاډي اوځي او الاپ کې او باجی تبو یګنی په جنج روان دي دا څه کار دی نو دا علاقه ټیم پتا باندې تیر دی نازک دی کو تر واده کا او مال راواده کا تب د دې کور خوند مینی او رنگ به مینی واړه دا پارمان لاړ شي دوانه په لاړ شي زما د خبره مطلب جنج نه دی کولر شاته تړلی او سوات او کالاب ته خلک روان نو څه کې اوس ولې تام بوزو اول زړ نه لرم راشه غته دی بس ټیک ته بوزو دی شنو مو شبک نه پیسې راوړي چې موږ د بوزو شاپ چاته هم کنه نه وګورا وګو کار ده راو خپل راو اشرف راو بس الله دې لګړه کله کار نه ده روپۍ راواله او ګاډه وکي ما بوزي نورم دا څه کارو ځان پر اوس تاسو مایات کا یا به ګاډي راوړي او شابه د بک نه پیسې راوړل مړې په دنیا کې د انسان د پرازي مرشته مور او پلار دي قسم په خدای کې راواخلم ولی نو زما واده پاتې کېږي قرباني علم درزه کوم کور کې د پرچونم ځاچوم هر څه د ځاچوم نو زما څه کوم بچي څوک چې پیسې ساتي اخره کې په کپن واغستې شي کپن دې په اخله مخورا وایلا بیبي دا پیسې زنه لګوم طالبم په کپن واخلم وی ما په ود نو په څه باندې دقه شاد ما سر ساته الله وی پاتا رورا خپې د تغزو بنور نه ملاشه ولی ملاشه نه کومه د ظالم د تسکه زه د مال پیسې خوري نو بس ملاشه کنه انو پیسې د ځان نه خېدي خدای دې لا تاسو نه خېدي کنه ما د دا بینه وی خېدي شینه دې خوګره چترال ته بلار چترال ته انت بتاله یو جنې مو کوم د څه کار مو ستاسو سترګي ځان لنه دلې څوک ورکې کړي چیل پوسې څوک چکې تلک درنګ دا غوي په شان ته را به زه پیسې چاله نه ورکوم ښا هلي دې باندې ځان له نازه کراوي وړه راوایلا راځي پلیز چکر بیزی غم باندې کا بیبي دا لاسو دیګو پیسې هم راځشته د تابوت پیسې مشته د کپانم هغه راوال
mala pe Chakar raka kana چې تابوت لدې رالیږي لږ صبر دا تابوت بخي التابوت چې تا له واغ شابه زمان روزوي شابه اوس خو اختر کې ما تاسو روغه کړل کنه ور شابه راواله شابه بیک نه پیسې راواله بس نیمه بتا کې نیمه بزه راځي نو د خدای مسلمان ما سره سدي چې تاسو څه نشته نو دلته چاته کودا واخلو چې پټو کې ګډونه کوځه نو دا پټه قور خرج کا خو ما بوز بوز شاو دونه دنه زم بس تاسو ځی کنه پیدا لاړ شي زه پیسې نه لرم بیبي من تا ځان سره بوز نه من پیسې باچا وشرا ورزه وشرا باچا باقي دي خراب ما ځان سره بوزم نه وي پیسې بوزم دي شابه غر کې ما د لاس ونی چې بابا ګرځي 100 روپے راوړم دا سکارو کې یو 100 روپے راوړم ډېر دي ځانم پنجابیان بلاغري پنجابیانو ما ته ګوره والله کې دل راوړم 150 باندې کار کی په 150 نن سبا څو پولای نه ورکای پاتا 40,000 2 لک روپۍ خو ته ساروي لاړلې باندې لا او 40 پته اوس دا لاړې نو تاسو را دونیم لکه پاتې شوي 2 لک زما سم نه کی کوی د دې پکېږي په کویدان څه کومه واده پکار دی نو بیبي بیا به دوه ته لاړ چې راشي بیا به د واده و بس ټیک نو تمرې وړې نه چې اوس چکر وې الا نه راځي کنه مګر چې مړه شي دا دا ته ځان دا باندې تخته کومه خو راوړ دا پیسې سب زرا وای نه نن سبا د چې خلک ته ابوي ته نه ګوري قدر اخلم دا راغلی الله دې خوشاله نه ته خدا دې واپس ټیک شي یې لکه ورسه کنه ظالم نه غي کې زما غي کې سوزي خو ځکنه وای بچي مربا غره پات یو پیرا پات دې بیا راوخته نو نمبر کړه ما ته ګوره شپېتون وړې د خدای مسلمانه د اخري ارمان په لپاره کړه او هیڅ پته مې نه لګي 250 راوړم دا کله سلوي روپے راوړه ورسه کنه اله پاته سره 5000 راوړه ها چې لاړې وادم سره غړو اته لوټونه راوړه تاسو اته د سلو دا 5000 شابه پینځو زرو الله دې وکړي خدای مسلمان دغه شانته بزان کړی نه کړی دا پیریان راوړه کنه ما ته پته د دې خو لګ نه خلم نه ولی کمی هغه نو ما راوړې دې کمی شي الله نو چې نه څه لک صبر په کپانې د لګوم او کمی شي بیا بچي د خدای مسلمان د مو پلار د پیدا کمیږي نه یمنګ پیسې لګو کنه او چې واپس راشو دغه به واپس برابر شي ها برکت په کې دي شابه زرت دوا کومه نسی کار کو د خدای مسلمان کوم خو بزو از ما خو صفات خو ما د خدای مسلمانی ټول خلک مننګ جبهه ته روان دي کالا مدین بخرین هغه ډېرې نه شولې نو بیا چې راشو ډېرې بشي کپکلې بلا بس نورې مشهورې وخه ما نه راخلم بس وشو نه او کله حساب تا بچې د خدای د داشنه بلوري ته نو ورځي راوای اختر نه پس کېدن نه شب وخه ما خوري ته نو ځای بدله بس داخلي زه خو زړه کوم ما کوم پیشنونه کوم میک اپونه کوټی راوړم رسې بیبي ورا باندې وامه تړلې څوک غلې ورکې څه نه د غلونه په باټه کې مې لاره ورکې کې به والو تعالی درکه والي د خدای مسلمان نو زه ماما نه ما نه ته ما سم نه ماته ماما نه کې ګور د څه باندې والي راځه لاره کې به بیا رضا کو یو ډیو به په وڅ کو بیا به اڅم نو دا نشي چې ډیو رانه وسی دا زه په خپل پیسو در باندې کومه چرګه گئی مې پرون خرڅ کړي ورګه بیگ ته می تعالی نه وایي تعالی مې وته دا وایي لکه نو زه به وته وام کنه دا تعالی کبر ډیر دا تعالی راځي ما ودي تدلاس د سفر دا وکه کنه خوري سبحان الذي سخر لنا ما كنا له مقرنين او ان شاء الله په غر ورځو کنه کم قابزو هغه تک مړه زمين خپل کار دی شهر ته لاړو نه استاسو خپل کار دی بس د دې خپل کار دی دا نه تو ځکه چې سټ راونی سمخ کې شوی ابي را سره د مخ کې چټ مالا ګیر کا راځه سلام رزاق
بebe بس زه دلته کوزېږم ښه مړه ته خو دې مسلمانه زه خو دې نه دې رارسېدلې یاره بس ما دلته کوز که دلته سم ښکلې ونې دي لاچان دي لاچان ودکو ګوره غور ته وګوره شنو دي كوا مولا دي لاس وركا مولا دي لاس وركا يا الله انت وقورك انا يا الله اخا شقر اقل ماما ولا شابر هذا خير لا اسمع بربانم ده خدای مسلمانه جنتو ګټه جنتو نه ګټي په ما یې ګټي بلا واورا مې رور د تمې بچي مور او پلار چې و پیرې حج له په شابوزې حق یې نشي ادا کولی حاجي هغه دا غرونه نه ته دي غرونو ته وګوره دا هغه حق خو ادا کې که نه ته وګوره که نه خورې ځوړندې وبرې ځوړندې ښه هغه چینۍ به را پرېوځي ماشاءالله ماشاءالله الله چې کوم ښایست دې سوات نه ورکړی دی دې کې چې لږ مال راکړی وی دا خلک برابر خوښه یې نه ده د خدای مسلمان دا وطن هغه ځمکه خرڅه کړه که نه دا وطن هغه ولې خرڅه کړه نه نو زه تا ته یم خو زه دې ته وایم غلی چتو ضرور بېبې دا سړی رالیزې شو کور ته رالیزې شو اوس رانه ځمکې هم خرڅوي نه نه خبره واوره نه خرڅوم هغه خو زما د پلار نکاح ډوکې دي اولو دا داسې نه دي دکه دی د خدای مسلمان دا دونه شپه تېر یو اورې بېبې دا سړی اوس ونیسئ ښه پردي باغونو ته ورنشي وروره په چا به هم بېعزته کړي دا څه کې دا راته ووایه څه اوس تړه څنګه دی الله مې هوا کوي ډېر جوال زما د خدای مسلمانې داسې کار کوو که نه چېرته یې هوټل ګورو مزېدار خوراک پکې نه ته وګوره سمه خبره کوي ولې په ناره به ګرځو څه نو اوس په پیسې غونډې په هوټلو لاړې شي دا د چکر ځای نه دي قراقور ماما دلته هر ځای یو په ډبل دي نو د خدای مسلمان دا یخ ځای دي ځکه خلک وکې کېږي خېټه هم څه غواړي که نه یاره ټوله به د ځان سره سوکړک او سره چیر اخیستی تاسې کومه لاله کړې وه نو د مور د په پرچ چې ګاونډیانو کوي ښې ده رښتیا ما بله خبره ما هغه خپله میخه خوب کې لیدلې وه دا هغه یوه خپه چاله ورکړې هغه غریب هلته په هغه جان کې په یوه خپه ولاړه وه الله روره غلا کړې ده دا ماته معلوم یې خو چغې مو وښئ خلک راته ګوري د سوات خلک خورې یو خبره ته کومه دا سوات دی د دې ځای خلک هم پښتانه دي مخ پټ کړه نو بیا ځو مخ زه پکې تیندکونه خورم دا ته څه کې اوس زه د بشا وړم که نه نو سره سره نه ځم چې مخ نه پټې ځه سره نه ځه بچی راځئ دا لا څنګه شرم دی راځه ولې اوس په ابۍ شرمېږي دا ته څه کې یا بچی الله لکه ضرور پکې نور نیم خروره زم پکې نور نیم بس ولې اوس به ته ما په شا باندې وړې ښه پرګارمه دا شونډان ګوره مات کم انخلی ما په شا که زه نشم خطې ولې د په شا کم نوره دې نشم وړلی هله نو څوک به مې وړي ته مې بچی دی زه دې بچی یم خو بس دی وایي جنت وګټه زه نور جنتونه نشم ګټلی تا خو ماله د دې سواد له جهنم څاڅکو دا شنې خولې را باندې روانې د خدای مسلمانه مور دی دا مور مې ده نو څه وکړمه ما دې لږ په شا ویسي که نه داسې کار دی که نه یاره په دغې غر کې هغه جومات دی هغه ښکاري زه مانځله ورځم ښه نه مړه په تا چې سخته راشي زر بیا مانځله ځم بره وخېږه بره بیا وکړو نو نه راباندې روټۍ خورې په نارو کلمو در سره ګرځمه بره بیا وخورو راځئ اوس ګاډي را روان دي ډرار خېږي ځئ چې ځو یاره تیاره جمع به یې خو ور بشم که نه ځه بس ځه پیسې داسې شته نه بس ځه ورک پشي وروره ورک پشي تا پسې به چېرته ګرځو راځه مې راوله ولې که نه راځي ما رور دی مخکې شه ټوپۍ دې څه کړه ټوپۍ هغه سودکې کې سیلی وې نه وړه زه الله یو تاوان په ورځ دی دی څه کوې معبود په چا وړې لکه وسې مه وروره هر ځای کې وال کې دا سوات والا به څه وایي بس زه نه ځم دا څه نادیده د چا څه دی ځانمه نه خبرې ته غوږ کېږده روک بشي مخکې شي ځئ چا به ستړی م کړمه زه په خپله خطر لاس ونیسه الله وایي هله ښه مزه یې وکړه ښه چې د بل په پیسو باندې چکر یې خود مزه کوي هلې
بچي ما هم در باندې په وړوکوالي ډېرې چکرې لګولي دي ښه دا ما هغه زه وړوکی وم ماما خورې لږ او تربوران ډېرې تی هر وخت نښتې یې نو ګوره 400 مې لمدې شوې ټولې هلته بیا دومره نه رېکان چې ما له سپلې هم والې تاله زه سپلې اخلم تاله زه کفن اخلم کفن ولې یاروره داسې ښایسته یخې اوبه دي زما خو د ټول بدن نه دغه 400 هغه ګرمي ووته د خدای مسلمانې 400 کې خو قیامت دی د ګرمۍ هسې بیبي خلکو ته چې ګورم سپینې سپینې کاټنې اچوي سم خوند کوي نو د خدای مسلمانه د ماما ترې سپین ګاټن لګولې ده ګوره ولې دا خو تا سره داسې ښکاري لکه چونکه چې کارغه پرېوځي ته مو خانده ښه وخانده یاروره یوه نیمه خبره داسې چې مجبورن وخاندمه نو حقیقت یې ویو که نه بس د سړیتوب کار یې کړو چې خبره یې وکړه شینه داسې کار وکړه ملګريه دغه محمود دکان ته لاړ شه دغه غر پر هغه لمنه کې دکان دی هله ورشه یو ته مرنډه راوله یو ته شیوانه راوله او یو ته ډیو راوله ډیو خو زما ډېر زیات وخت دی ښه شابه بدري بسکټي او چناچور ته راوله مال یې نومونه نه راځي خو یخ بوتل پکې وباد وګوره چې دا ګوګل مې یخ نو د خدای مسلمانې هوټلې بندې دي په بسکټو او په چناچورو به ځان مړ کړو هلک شابه ځه ګورې هله ورشه شابه هوټلې ګولا وبینو پیسې راکړه نو د خدای مسلمانه خو ته په خپلو پیسو راوله هلته به حساب کتاب کوم که نه صحیح ده ورشه اوس هله ډبې ډوبېږي ګرمي ده پیسې لاړې ختمې شولې هله پیسې ختمې شوې نو پابۍ لګې څه په جوارۍ خو یې نه لګې نه مې در باندې پیرزو کېږي خوراکور ماما کوم ظالمه څومره یخ زیاته مې راوستې نه ما راوستی و زه قد اعظم راوستی دا هغه قوم دی چې په یو نعمت باندې شکر نه وباسي دا به زه له پیپسي راوړم هغه قوم کومه راولم کوکاکولا کوکو دغه نو دا څلور پیرې مې راته ونیوې رنګارنګ راوله ځه ورځه حضرت صحیح ده خو یخ پکې وګوره یخ د الله بې شمېره نعمتونه دي خو انسان نه دی ډېر ناشکره ډېر او تا ماما خورې خو بل شان ته ناشکره یې داسې کار دی زه دا مخ لګینځم د خدای مسلمانۍ لکه دا مونځ م وکړه زه ورځم له ماسپښین بانګوي چې ورځ 10 رکاته زه راته وکړم 10 رکاته به ولیکې 2 رکاته وکړه صبرانه راشه خو ته ودېږي د خدای مسلمانې زه څه بوډا خو نه یم ځوان یم الحمدلله ځوان یې خو داسې کار دی چې په سفر کې 2 رکاته فرض پکې الله د له دا انعام درکړی دی دا خو پیکچې دی د دې نه به پیدې اوچتې او الله پې ډېر زیات خوشحالي نو تا تپوس کړی دی ما کړی خود مې تپوس کړی دی د ځان نه به قرنا نه ساځې ټول مونځ به نه کې ښځه ټیک ده لمونځ به وکړو دا زما دی دا ځان له راوړو دا پکې یخو ته بیا ونښته ما له راکړه بسکټ ته بیا په سترګې څه نه دي لیدلي ګیلاس کې واچوه بسکټ راکړه راته د ګیلاس هله څپلۍ ته د اوبه ورېږه وبانه چونو چې بک داره کې زمونږ دا مخونه څښاکې او بیبي دا خو سره مه خوړه که نه ای بیبي نو بوتل دا ګیلاسونه اوس نه دي راکړي سړی چې دا خو بل چاته تریخ دی وروره تریخ نه د خدای مسلمانې دې کې دغه چولې ده څه دې کې یو دوی چولې ده که نه دا معدې دپاره ډېره ښه اډرکۍ پې خلک کوي اډرکۍ هم پې کوي په ما خو یخني راولي دا داسې دي له دا څنګه څکئ بچو بیبي دغه ګرم دي دا بسکټ ګرم دي تازه پاخه کړئ ګرم پیخ پینې لږ دې ځای کسې ګریا زما سمه خرابه ویا الله لږه ده الله پې درکړم کوې ته زما په دې بوتل باندې رغېږي که نه هم هم نه درکړي وروره لږ ناکام کوه د بوتل نه غاړه ووتې دا څه کې ما لا یو ګوټ نه دی کړی زه به ځان له راوالم په خپلو پیسو باندې ښه ستاسو پیسې کم دي ولې دا چې کار وکړئ چیک دا پکې څه دا به هلته دوبۍ کې کول چې زه به وجنګوي چیک لرې څه هندوانو کارونه کوي انګریزانو پیښې مه کوه ښه خلک کلمه ووایي بسم الله وایي اوس به دې ونښلي او دا شنه ټغې به دې راوځي بیا به څه کوم ډاکټر هم نشته دوبۍ کې خو شراب نه څکوي نه او که نه شراب
وبېټ کې بخلې مې نه دی او فرهنګ وکوي اسکما هلته چې سړی شراب وڅکي بیا دې سره وهلي څنګه داسې انا بسکټ یاله بسکټ الله دې غرق که بسکټ هم لاړ او زم پسې لاړه ما سب دې د خدای مسلمانان پام مې کوئ ورې انا وړي مې دنه د سواد سین مې دنه وړي بس کینه کینه خزه بسکټ دې څه کو شینا زه به مونږ مو کوم یو دوره کتل نه بل کوم تا ته دوام کوم ما به کې بوتل پیاز راځم ښه اے رورا ورک نه شي تاسو چې بچرته ګرځم بچې دې مرغوزار له څنګه خایس ور کړه خدای پاک دا ما یو لوبه مورېدلې وای مرغوزارو مې تو هغه به دې په سیوې سکولونو کې به ویلې وای چاند تارو مې تو مرغوزارو کې به ویلې مرغوزار ډېر ښایسته دی صبر وکړه بسکټ مې ټول بوتل پسې مګړي لال دا خو د وایي ده دا څنګه څکئ ورچه ماما پسې دې ورچه چېرته ورک نه شي اله ما کو ورک شو نو زه به دوه دیګه پاخه کړم بېبې اله نو داسې پاخه که که نه په د هغه په ورکېدی پخې هسې بېبې قسم دی ډېر نه بدي چې قسم دی ټیم ډېر خوښ یو ړه نه بل لار بل ته لارې راځه ډېر بد مې کړي تاسو سره راغلی یم ډېر بد خو ما کړي دي چې ته مې ځان سره راوستې ما د خپلې خور سترګو ته کتل بچې نور سترګو ته ونه ګورې بس دی خلي شئ زه بوډۍ به زه چغې نه وامه تاسو ځوانان یاست او چغې وهئ دغه چې خلک په چکر وګرځي یاره چې اوس ته خیرې کومه نو بیا هم رانه مري خیرې به څنګه وکړې غونډه چکر مې دله په شا درکړو نه ته په ایمان ووایه دې چکر څه مزه وکړه خو دې وکړه ودو دې ته مزه واخیستله چوته ناستې وه چوته لږ تکلیف دی خوراک مې ډېر کړی مزه لا نه پیدا نه کېږي چېرته ګاډی وګورئ چې ځو ګاډي ماډي کې نه ځو پیدا ځو ښه بس ګاډی به اوس راشي ما سره 700 روپۍ پاتې شوې 700 یاره لږ نه خواغر یو ګاډی را روان دی واغه دې را دې کې روان نه دی ځو دې کې نه ځو ولې دې کې نه ځې دې کې نه ځو که نه نو ولې که دا سړي بچي چې لکه کارغه خوري ما خو که سنډې ظالمه ګوي د خپل لاس د باندې ماتومه را به لګیای ته ګاډی ودروه را روان دی ښه ګاډی دا ته ورځم ما پاڅوه ته را پاس شه به زه ګاډي د لاس ورکوم را روان دی راځه را پاس وله یا الله خیر پکې و دینا نه دینا استادي چار سديتا السلام علیکم مچې څنګه خی چار سديتا دوستړي خو په ماتي دا خبره وسره زوکم خو ته وسره کې دې وسره کوم پیسې ستالي کو زما دي نو ته خو دې مسلمانه پرې ده کنه زه وسره کوم دې وسره کوم دا مشر دې خبر استاد ګاډي باندې کړه استاد جی تر دې زه یا دا سوال ډېر درانه خلک دي ښه ډېر ما تللي دي استاد جی 400 ته څو پیسې بوالي 12000 نه ځو زه چې لږ صبر وکړه خبره په خبرو ختمېږي که نه یاره نو پیدا ځو که نو 700 روپۍ پاتې دي کله چې جوړ توړ ورسه وکړو داسې کار دی استاد جي بس یو 600 روپۍ به درته درکړو نه جي اے باقي برته زه په لپو دواګانې وکړم ګینې مرمه په سوات کې خو څوک قبر هم بیا نه شي کنستی تش کاڼي دي دا دوا نه خوري تیل خوري ښه دا او دا په دې مې پوهې که دا سوزه کېدی کو چې شی دي دا ډېر نه ده نه ښه استاد جي 2000 روپۍ به درته درکړو نه جي نه نو ته راته ووایه که نه اخري خبره 12000 روپۍ به درنه ولم زر به درته پاتې کړم ابۍ در سره اله ابۍ ته نه لوګړی چې لږ راښکته شه بچی زما په شان ابۍ به د کور ناستی زما هم دوا واله او د هغې هم دوا واله بس نسته او نه د دوی 8000 روپۍ به درکړو بس ابۍ خبر کېږي به نه اخري خبره چې دوا 9000 روپۍ ښځه بس یو خبره ده ملګريه موږ به شاته کښېنو ټیک شو شاته 800 روپۍ به درته درکړو راځه 8000 بس الله تعالی لګي ای دا الله دې ډېر ابۍ لاندې مه کوه ښځې ناوخته دی به مجبور کړو ما وخېږوئ دا کچل دی که نه شاباش څه کې لکه راوړې